کاناډا په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک فعالیت بیرته پیلوي. له یو شمېر عربي، اروپایي او آسیایي هیوادونو وروسته کاناډا هم نیت لري چې په کابل کې خپل ډیپلوماټیک فعالیت له سره پیل کړي. د ګلوبل نیوز نشریې راپور ورکړی چې کاناډا په کابل کې د خپل قونسلي خدماتونو د بیرته پیلولو لپاره یو شمېر ډیپلوماتان کابل ته وراستوي. په هغه راپور کې چې پرون د جمعې په ورځ خپور شوی د کاناډایي چارواکو له قوله خبر ورکړی ده چې د JTF-2 په نوم د ځانګړو ځواکونو به د دغه ډیپلوماتانو د امنیت مسؤلیت په غاړه ولري. کاناډایي چارواکو دغه راز ویلي چې یو شمېر نور هیوادونه هم غواړي په ورته توګه په کابل کې خپل ډیپلوماټیک فعالیتونه له سره پیل کړي، خو د دغو هیوادونو نومونه یې نه دي په ډاګه کړي. تر دې وړاندې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او اندونیزیا هم په کابل کې خپل ډیپلوماټیک فعالیتونه له سره پیل کړي وو. د دې ترڅنګ د جرمني او فرانسې په ګډون یو شمېر نور اروپایي هیوادونو هم ژمنه کړې وه چې په کابل کې به خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. د امریکا حکومت افغانستان ته د شخصي پیسو د حوالې جواز ورکړی ده. د امریکا د خزانې وزارت د افغانستان د شخصي پیسو د حوالې جواز صادر کړی ده. د خزانې وزارت د دغه جواز پر اساس افغانستان ته د شخصي پیسو لیږدونکي او مالی ادارې به د امریکا د بندیزونو څخه خوندي وي. د رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي چې د امریکا خزانې وزارت د دغه جواز له مخې اوس ټول افغانانو ته په شخصي توګه پیسې حواله کېدلی سي. جواز له مخې له شخصي او غیر سوداګریزو پیسو پرته افغانستان ته نورې پیسې نشي حواله کېدلی او منع ګرځول شوي دي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې منیګرام او ویسټرن یونین ته هم اجازه ورکړل شوې وه چې افغانستان ته د پیسو لیږد پیل کړي.